ښاغلی مومن، لکه څنګه چې موږ معلومات لرو تاسې د زلزلې نه وروسته هرات ولایت ته سفر درلوده. که په پیل کې له تاسې هم واورم چې بیرته چې راستنېدلئ د زلزله ځپونکو وضعیت څه ډول و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ته حاجي صاحب محترم ته او ټولو لیدونکو ته زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم. حاجي صاحب ډېر ښه تشریح وکړه. د زلزلې په سبا باندې غالبا موږ ورسېدلو هغه ساحې ته چې کله موږ داخل شلو موږ احساس کولو چې دلته بیخي خصوصا دغه په نامه د کشکک کلی دی، کوشکک ورته وایي، دې خواته یو بل کلی دی هغه نوم من لیاد، خو دا ټول په یو مسیر کې دي. دغه ساحو ته چې موږ څنګه ورغلو داسې احساس مو کولو چې دلته 40 کاله ژوند نه دی شوی. احساس مو دا کولو چې دا کورونه داسې پورته سوي بیا بل مخې راوختي دي. نو هغه حاجي صاحب مخکې ویل دغه خلکو کوم هغه روح روان چې دی بالکل داسې دی لکه دی په یو بله سیاره کې چې ژوند کوي. نو خو الحمدلله دغه دردونه او د غمونه نه تنها هغه د هرات د خلکو و بلکې د ټول افغانستان شریک درد و. باور وکړه ما ازبکان ورونه ولیدل چې هلته د هغې د سترګو اوښکې تلې د جوزجان نه راغلي وو، د پنجشیر نه خل راغلي وو، د مزار نه راغلي وو. احساس مې وکړو چې دا درد زموږ ټولو په شریکه درد دی. همدارنګه هغه خلکو چې کوم هغه غم ځپلي وو هغې ټولو داسې احساس کړو دا زموږ د خپل کورنۍ غړي دي. نو اوس خو چې موږ کله راوتلو دوی سره مو ناسته وشوه، دوی سره مو خبرې وشوې. فقط د دې غوښتنه د ملت څخه، د غوښتنه د چارواکو څخه، د تجارانو څخه، بین المللي مؤسساتو یا خیریه ادارو څخه غوښتنه یې دا ده چې دوی ته فی الحال لپاره سرپناه برابره سي. ځکه حاجي صاحب د هغې ځای منطقي سړی دی، هغلته ډېر خطرناکه یخ موسم وي. همدارنګه دا اوس د په نورو ولایتو کې هوا ګوره دومره سړه نه ده، ولې هلته یو مازدیګر کې موږ توضیح کوله چاهاک په نامه باندې کلی د انجیل ولایت انجیل ولسوالۍ مربوط ساحه ده. هغه کلی هم په بشپړ توګه ړنګ دی، تقریبا 400 کورونه دي، خو لله الحمد شهیدان یا زخمیان څوک نه لري. خو د هغه کلي کې موږ توضیح کوله حالانکه لمر هم ولاړ و. د مازدیګر قضا طرف ته زما خپله لاسونه د یخې د سړې هوا د وجې داسې شخ شو. نو اوس لپاره دغه خلکو غوښتنه همدا ده، همدا یې پیغام دی چې نړیوالو ته دا پیغام موږ ورسوو. دغه سرپناه څه ډول ښاغلی مومن تاسو د سرپناه یادونه وکړله، یعنې څه ډول سرپناه؟ اوس خو ویل کېږي چې دوی ته خیمې ورکړل شوې دي، یعنې دغه اوسنۍ سرپناه چې کومه مساعده ده دا دغسې نه ده چې دوی دې پکې تر ډېره د خوندیتوب احساس وکړي؟ مخکې ما ذکر کړه چې هغه ځای کې هوا ډېره تیزه چلیږي. هغه ساحه چې ده هوا پکې حتی داسې ګرد و دوړې پکې وي چې له یوې ثانیې لپاره ته نسې کولی ورته سترګې خلاصې پاتې کړي. نو موږ هم چې توضیح کوله په هغه وخت کې د دې خلکو خیمې حتی په بل مخې راوختې وې. نو د هغه د دغې په خاطر باندې دا خیمې او دا شیان چې هلته کوم فی الحال لپاره دي داسې ډېر فکر نه کوم مقاومت ولري، شاید 10 ورځې وروسته په خیمه کې هم ژوند ونه شي کولی. نو دغې په اساس باندې الحمدلله زه به خپل له طرفه درته ووایم چې دا نن زموږ ټیم هلته دی او هغه چې کوم کمیسیون جوړ شوی دی هغې ورته هم هغه نقشه په واک کې ورکړې ده. 50 کورونه دا اوس لپاره تقریبا کمیسیون په وینا په هر کور باندې چې هغه برابر درته کېږي 15 لک افغانۍ مصرف راځي. نو د دې سرپناه نه مطلب دایمي سرپناه چې د دې لپاره خونې جوړې شي، د دې لپاره پاخه ودانۍ جوړې شي. ځکه هغه ځای داسې ځای دی چې 20 ورځې یا شاید د 25 ورځو یا یو میاشت وروسته هلته د دې ګزاره ونیسي په دې خیمو کې. د مرستو د ویش یادونه مو وکړه، پیل کې لنډ راته دا ووایئ چې تاسې څومره مرستې، یو خو دغه د کورونو یادونه وکړه، تاسې چې ورغلي وئ څومره مرستې مو ټولې کړې وې د خلکو لپاره او څنګه مو دا وویشلې؟ په دویمه ورځ چې کله موږ هلته ولاړو سبا سهار ته نو موږ د کوشکک کلي ته ولاړو. موږ ځان سره تقریبا 250 فامیلو لپاره یو پیکیج جوړ کړی و چې هغه کې خرما، هغه کې اوبه، کیک، شودې، هر هغه شی چې د یو فامیل لپاره خصوصا خوراکي مواد ضرورت هغه ورته برابر کړو. تاسو باور په خدای وکړئ هغه مو هلته ویوړ. هغه خلک لکه د واقع په سبا باندې هغه خلکو ته موږ دا په زور وړل ورته ورکول مو خو چا کې دومره واک نه و چې دا ویسي. الحمدلله هغې نه مخکې د هرات ځایي چارواکو یا ځایي مسؤلینو، همدارنګه تجارانو یا د هرات قومي مشرانو هغلته مواد راوړي ویښي وو، خو د چا ورته داسې فکر نه کېده چې څوک دا ویسي ویې خوري. نو بیا 250 فامیلو ته په هغې ورځ بیا د هغې نه وروسته یو ورځ وروسته تقریبا 400 فامیلو ته
څه 1.2 میلیون افغانۍ مو نغدي مرسته وکړه، همدارنګې یو 800 کمپلې هر فامیل ته 2 کمپلې دغه مو توضیح دغه د کړې. مرستو بیا مو بهیر چې که یو څه راته ولرو روښانه کوي، بیا به زه بیرته ښاغلي طلا محمد ته ورشم. طالبان خو وایي چې مونږ هلته د مرستو لپاره یو میکانیزم جوړ کړی، یو کمیسیون مو هم جوړ کړی ده. تاسو چې دا کومه مرسته وکړه تقریبا 1 میلیون څومره افغانۍ مو یادې کړې، دا تاسې مستقیم دا مرسته کوئ که دغه بهیر یو څه راته تشریح کړئ چې د تاسې په څېر خیریه بنسټونه چې کومک کوي که نړیوال کومک کوي یا خلکو چې خپله پیسې سره راټولې کړي مرسته کوي، دا څه ډول ویشل کیږي، د چا د څار لاندې ویشل کیږي؟ اصلا کمیسیون چې جوړ شوی دا کمیسیون زه خپل ډیر نیک قدم ګڼم، ځکه الداجي صاحب شاید د ځینې کلي داسې دي چې ډیر لري دي، ځینې کلي داسې دي چې د سړک ترڅنګ دي. اکثره موسسات یا اکثره مرستندوی ټولنې چې هلته ورځي چې کوم سړک ترڅنګ و هغې ته دا ورکول کېدلې، ولې چې کوم لرې کورونه و هغه پاتې وي یا لرې قریې چې وي یا کلي وو. بیا لله الحمد د ځایي چارواکو لخوا یو کمیسیون ایجاد شو. فرض زه یا د قمر بنسټ لخوا ورته مرسته وړل کېږي، کمیسیون ته ورځي، هغې سره هماهنګي کېږي چې موږ دغه مرسته راوړې. بیا هغې هلته ګوري د داسې یو جدول غوندې جوړ کړی دی، هغه هلته ګوري چې کوم کلي ته فرض که چاهاک ته مرسته نه ده شوې باید هلته ورسېږي، یا فرض که چاهاک کې 200 کورنۍ ته شوې 200 نه ده شوې باید دا هلته ورکړي، یا فرض که کوشکک کې یا فرض که نور کوم کلي دي، هغه د کمیسیون داسې یو نظم غوندې ورته ترتیب کړی. نور کمیسیون د کمیسیون غړي په خپله څوک دي؟ د کمیسیون غړي په خپله طالبان دي ټول که د سیمې خلک هم پکې شته؟ کمیسیون غړي اصلا د کلو چې کوم ملکان هلته دي هغه پکې هم شامل دي، همدارنګه د قریو کوم سپین ږیري مشران دا هم پکې شامل دي، خپله د دولت مسؤلین هم پکې شته دي. حالا دا دومره برته هم چې د کمیسیون ماشاءالله د دې هغه کوم ترکیب چې دی موږ وکتلو، ځکه زما تقریبا د 5م کال دی چې په دغه فیلډ کې زه کار کوم. دې نه مخکې چې ګیان ولسوالۍ یا پکتیکا کې چې کومه زلزله شوې هغه به زه مثال درکړم چې دغه مشکلات هلته ډېر وو، کمیسیون مداخله نه کوله. ځینې داسې کلي وو چې هغه متضرر شوي خو ډېر کم، ولې هغې ډېرې مرسته اخیستې وې ځکه نږدې وې. ځینې داسې کلي وو چې هغه لرې وو متضرره ډېر وو، هغې مرستې بیخي لیدلې نه وې. نو هغې ته په کتو دغه خپله چې کوم کمیسیون اوس جوړ دی دې نه زه راضي یم، ډېر ښه کار شوی دی چې مرستې په عادلانه توګه ورسېږي. یعنې تاسو د کورونو یادونه کړه چې 50 کورونه به تاسې جوړوئ، دا به په بنسټیز ډول څه ډول جوړوئ دا د زلزلې د مقاومت لپاره چې که بیا زلزله کېږي احیانا خلک به پکې نه ژوبلیږي، دغه په دې باندې مو فکر کړی په دغې پالیسۍ باندې؟ بهترینه پوښتنه ده. په همدې وجه باندې دغه نقشې چې کومې دي دا د ځایي حکومت ورسره د ښارسازۍ وزارت په هماهنګۍ باندې همغږي باندې دا یو کمیټي جوړه شوې وه د انجینرانو چې هغه کې فکر کوم نقشې چې دي په اساسي ډول باندې دي چې هغه د زلزلې مقاومت هم لري. نو ځکه چې موږ که فکر وکړو یو دوه خونې، یو اشپزخانه ورسره یو دانه واشروم یا تشناب ورسره یو دهلیز، نو دا چې په 15 لکه افغانۍ جوړېږي فکر وکړئ چې طبعا دا به اساسي ډول باندې راغول کېږي، هغه د زلزلې مقاومت هر څه په نظر کې نیول شوي دي. یعنې که یو څه لږ نور هم راته واضح کړئ چې څه ډول مواد به په کارول کېږي، دا په دې باندې خبرې کړي دي چې داسې لکه دغه کومې پیسې چې تاسې یادې کړې د دغسې یو کور جوړولو لپاره فکر کوئ چې یو مقاومت لرونکی کور به جوړ سي چې بیا په زلزله کې نه خرابېږي؟ زه فکر کوم چې داسې عادي ډول باندې کومې کوټې یا 2 خونې جوړېږي چې موږ جوړې کړي دي په 1800 یا 2000 امریکایي ډالرو پورې هم دغسې 2 خونې جوړېدی شي یا تر 2200 پورې. ځینې ځای کې د هغه د ترانسپورټ او د هغه مصارف چې لږ زیات وي بیا تقریبا 2200 یا 2500 ډالر امریکایي ډالرو پورې په مصرف راځي. نو ولې چې ته اوس موږ تقریبا شاید تر 2000 ډالرو پورې په د مصرف راشي، 15 لکه افغانۍ تخمین موږ وکړو تر 2000 ډالر یا څه زیاتې. نو طبعا چون زه خپله ساختماني انجینري کې ډېر معلومات نه لرم، خو چې زمونږ کوم ټیم دی هغه سره موږ خبرې وکړې، هغه نقشه چې موږ ارزیابي کړه هغه موږ ته تشریح کړه، نو انشاءالله باوري یم چې د کې داسې مواد دي سیخ پورې حتی لاندې بیسمنټ یا چې کوم تهدابې دي هغه محکمې دي، همدارنګه په کنجونو کې ورته پایې او سیخ دا ورکوي، نو طبعا دا به د زلزلې سره انشاءالله مقاومت لري. خلکو اندېښنه شریکه کړې ده، تاسې به هلته تجربه هم درلوده، مرستې مو ویشلې دي. خلک وایي چې له دغه فرصت نه ډېر نورو هغو خلکو استفاده کړې ده چې هغوی سیمې یا زلزلې نه دي ځپلي یا خپله زلزلې نه دي ځپلي، خو په همدې خلکو کې راغلي دي او غواړي مرستې واخلي. دغسې مسایلو سره تاسې څومره مخ شوئ چې داسې خلک هم و چې هغوی په زلزله کې کورونه یې له لاسه نه ورکړي، ځپل شوي نه وو، خو بیا هم د مرستو په کتار
ښار کې و؟ اصلا داسې دی، دا خبره بالکل غلطه ده. هلته داسې کلی دی خراب شوی دی. فرض کړه د یو کلي مشر چې دی احمد دی، هغه ته خپل کلیوال ټول معلوم دي چې کله مرسته تقسیمیږي دغه کلي مشر سره لیست وي راغوښتل کېږي، هغه کلیوال ټول دا خو ټول داسې فکر وکړه داسې اطراف کورونه دي، داسې نه دي لکه ښار غوندې چې یو بل به سره څوک پیژني، نه حتی ټول سره یو کورنۍ ده. فرض کړه سربلند په نامه ناجي صاحب شاید بلد دي، سربلند کلی دی، ټول پکې 30 کورنۍ نه دي. په دې 30 کورنۍ کې خو ټول یو بل پیژني، څنګه کېدای شي چې د بل ځای سړی راشي سربلند کلي کې هغه واخلي؟ یا مرسته نایب رفیع کلی دی، 2-2.5 کورنۍ دي، هغلته څنګه امکان لري چې بل سړی پکې راسي په مرستو منځ کې کېني، خو هغه ټول کلیوال پیژني. دا ځینې افواهات دي. یو خبره درته دا وکړم چې موږ کې دغه مشکل دی چې اکثره ګیلاس چې دی موږ چې نیم ډک وي وایي دا نیم خالي ولې دی، دا نه وایي چې نیم ډک ولې دی. تاسو چې هلته لاړ شئ، هغه ساحې ته لاړ شئ، هغه د خلکو حالات وګورئ، هغه د خلکو هغه ناامیدي وګورئ، هغه د خلکو کوم غمونه دي هغه تاسو وګورئ. په الله قسم که څوک داسې احساس وکړي چې دا څوک دي، دا زه د فرض کړه د کابل نه ورغلی یم چې زه د کابل یم او دا د هرات خلک دي، نه نه نه، چې کله که څوک هم هغه انساني عاطفه ولري په زړه کې، هغه افغانیت او اسلامیت ولري، هلته چې لاړ شي نو خپله دا احساس کوي چې زه ولې دا خبرې وکړم، زه باید خلک نور تشویق کړم چې دلته راسي دې خلکو ته لاس ورکړي، په ځای د دې چې دې ملاتړ وکړو بیا تخریب کوو. خو دا فکر کوم دا هغه خلک کوي چې ځان پېژني. ښاغلی مومند، د مرستو د رسولو مسله هغه شوه دا چې خلک مرسته کوي، یو خو دا دی چې په افغانستان کې دننه خلکو کمپینونه پیل کړل او هغه خپله وسه مرسته یې وکړله، بیا داسې ویل کېدل چې دوی دغه نغدي مرسته ټوله د هغه کمیسیون ته ورسپاري چې هلته جوړ شوی دی. تاسې خو مخکې یادونه هم وکړله، تاسې هم دغه مرستې چې راټولوئ همدغه کمیسیون ته سپارئ، هلته د نورو خلکو همداسې او د دوی له لارې ویشل کېږي، که همغه لیست تاسې درکول کېږي بیا تاسې خپله ویشلې؟ نه، تقریبا ما مخکې درته وویل چې یو ځل 2.2 میلیونه افغانۍ چې هغه کې ما څه کمپلې وخت څه نغدي مرسته، دا ما په 400 کورنۍ ته په کټو کې بندې کړې. هلته چې زه کله لاړم کمیسیون سره مې دا خبره شریکه کړه، هغه راته وویل چې ورور دغه لیست دی او دلته 15 قومه اوسېږي، 15 واړه قومي مشران راوغوښتل چې دا ستاسو لیست دی او دلته چې دي 240 کورنۍ دي، د 240 کورنۍ اوس تقسیم کوي، باقي مانده تاسو کوی سي موږ سره کېدي سبا راځو موږ ته هغه 240 موږ تقسیم کړ، باقي مانده چې کوم تقریبا 400 فامیل هغه مو دې ته وسپارل، سبا موږ بیرته ورغلو او مغه چې کوم یې مسپارلی وو موږ ته مکتوب راکړه، سبا او مغه چې کوم پاتې وو هغه کمپلې او هغه پیسې بیرته په حساب راکړې، بیا موږ سره خپل نماینده که بل کلی راته راوښود، بیا هلته ولاړو بل کلي کې مو تقسیم کړي په دغه ترتیب باندې. دا هیڅ امکان نه لري چې هغه ستاسو په پیسو کې مداخله وکړي. مخکې مې هم وویل چې د دې وظیفه فقط دا ده چې هغه مرستې تقسیمیږي په عادلانه ډول تقسیم شي، داسې نه شي چې یو کلي ته 4-5 مؤسسات یا خیریه ادارې راسي یو کلي ته ټولو ته ورکړي او بل کلی چې دی هغه پاتې شي. فقط د دغه خبرې د تقسیماتو یا د عادلانه تقسیماتو لپاره دا کمیسیونونه جوړ شوي دي، نور داسې کومه خبر نشته چې د خلکو مرستې ورته کمیسیون ته وسپاري یا هغې ځان سره کړي، نه داسې کومه خبر نشته. ښاغلی مومند، تاسو خو خیریه بنسټ لرئ، طبعا خلک له بهر نه هم تاسو سره مرسته کوي او مرستې به تاسو ته در رسیږي. په افغانستان کې خو یو مشکل دا دی چې بانکي سیستم هم ستونزه لري، تاسو کوم کسان چې له بهره تاسو سره مرسته کوي دغه مرستې بیا تاسو ته څه ډول در رسیږي له کومې لارې نه؟ زه به له هر څه نه مخکې خبره دا وکړم چې الحمدلله مخکې مې هم ویلی چې ما په دغه زلزله کې وکتل چې د ایران نه یو کس ما ته پیسې د حوالې له لارې راجمع کړې، هغه حوالې چې کوم رسید دی او ډېرې پیسې هم نه 1 میلیون تومن چې تقریبا 1400 افغانۍ کېږي، دغه د حوالې رسید چې کوم دی د عکس اخیستی و چې دا ما ته راولېږي، تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه ګوتې د په ګچو باندې ککړې وي چې دی خپل هلته مزدوري کوي، هغه څومره چې وسو هغه د خلکو ته دې مرستې راولېږلې. راځم ستاسو سوال ته، موږ ته پیسې اکثره موږ انلاین لینکونه لرو، مثلا په جرمني کې اکاونټ لرو، په یو کې کې لرو، په لندن کې هغه ورونو سره چې هلته سهولیت د کارډونو موجود وي انلاین کوی سي زمونږ کوم بانکي سیستم ته هغه ته جمع کړي، یا هم ځینې ورونه داسې چې هغې ته صرافي یا حوالې کومه لار د هغه ورته اسانه وي، نو بیا هلته صراف ته ورکړي، دلته حوالې له لارې موږ ته الحمدلله تر اوسه پورې چې
د نړۍ په هر ګوټ کې درته وایم چې څومره افغانان دي، حتی ترکان، حتی عربان، چې هغه څومره وخت کې د خلکو لپاره توی کړی دي چې ماشومان درته چې ماته میسج وکړو په واتس اپ کې چې زما دغه 50 یورو دي دا ما یو میاشت کې جمع کړي، زه غواړم د هرات خلکو ته راکړم. خو هغه سیستم دی روان دی، ان شاء الله بند نه راځو، خو بیا هم لږ ستونزې مشکلات ست دي، او خصوصا بهر کې چې کوم باکونه نه موږ پیسې راوباسو هغې ته بیرته حساب دهي، هغې ته بیرته د یو سنټ، حتی د یو یورو یا یو ډالر یا یو پوند د هغې ټول حسابي دلته ډېره مننه کور مو ودان.